سلام ګرانو هیوادوالو د عطا فاونډیشن د خپرونې مینوالو یو ځل بیا زموږ یو افغان ورور د پسه مرسته کړې وه نو هغه کورنۍ ته ورکوو چې کونډې دي او یتیمان بچي لري په کور کې زیات وخت کېږي په کور کې بیا غوښه نه باندې شوي نو دوی پر موږ تاسو حق دی زموږ ستاسو په کورونو کې به د هفتې دې سر کې به هم غوښه وي د هفتې هغې سر کې به هم غوښه وي خو د دوی پر موږ تاسو حق دی نو دا تقریبا زیات او کم زر کورنۍ موږ سره راجستر دي د هغې نه موږ څه مقدار کورنۍ را دعوت کړي دي دا به هغې ته ورکوو خو دا به سره نه کوي راځئ ملګرو په تاسو هم غږ کوم چې خپلو ناچاره ولس سره مرسته او کومک وکړو نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ دا توضیح کوم ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمات بشر مونږ یو کال کېږي چې غوښه هم خوړلې نه وه اختر نه دې خوا هم غوښه خوړلې نه وه دونه تاسو ښه وکړل چې مونږ ته هم غوښه راکړو سلام علیکم مونږ چې هغه اختر کې غوښه خوړلې وه مونږ تروسه نه وه خوړلې خدای تاسو ته دونه درکړي چې د ټولولو نه ستړي شئ خدای تاسو د جنت او فردوس په نصیب کړي چې کونډو سره یتیمانو سره قدرمن دوستانو دوی پر موږ حق وو دا زموږ ستاسو مورګانې وي نو دا هم بهتره وګڼله چې دوی کونډو خویندو ته یتیمانو بچیانو ته په کور کې غوښه باندې شي او موږ تاسو دعا وکړو نو تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا ځرېږم ښه وخت خدای پامان موفور الحسنات اهداني حسن معاملة ودعاني